یو خزه یو بادشاہ په کوټه کې گیر کړو، نو سلطان سکندر بادشاہ او خزه په کوټه کې گیر کو، باري ورپسې کونډه واله. نو سلطان سکندر ورته دننه نه وی چې او خزه ورلره کا. د سلطان سکندر بچی د پتورو باندې کې مکی خزم خزاوا د آیات آباد او د مال روډ او د فورد روډ خزه نه وا خزاوا. خزه ورته وی هغه ورځ یاته سړی ویل جلوس وباسو مال د سجلوس وباسي عریانی او فحاشی د دې متعلق جلوس وباسو. دا لیډران نه دي، دي دا مورمړي پلارمړي راټول کی دا قمقل دا د خدای خرچ یو په لکای نیمګړي دي کینی کمپلیټ خرچ دا راټول کی او ورته وی چې چغي وهي چې پاکستان کې عریانی برباد او فحاشی برباد. په دې چل باندې لیډر په خپل وانډه زیاتای مالدا خو استاد په ایمان وای خبره پوهیږي کنه. یو غټ کوتا کرا سره یو ولې تاسو تونی سما خبره نه پوهیږي. ته اوس په ایمان وایا چې بجلیګر مولا په منبر درته وایي چې هلکه جماعت والاو تیار شي د ملکی خزه بربنډې ګرځي او د دې خلاف جلوس وباسو. زه تاسو ته وایم کنه جلوس وباسو. او زه په تاسو ته وایم چې جلوس وباسي دې د نزي تر مال ګمنډۍ پورې یا قصخانه پورې یا سکارنو چوک پورې او عریانی او فحاشی برباد چغي وهي او بیګاله ما وګورئ چې زه خزه سره ناستم بیا به زما په خپل جلوس وباسي. پتا دې لعنت نه چې بیا زما په خپل ته جلوس وباسي چې ما وګورئ چې زه خو خې جونګړې سره ناستم او تا ته وایم چې عریانی او فحاشی خشه نه ده. نو زما په دې مولاتب د لعنتی کنه زه خو دې اعلی تا ته یو کار وایم چې دا ګناه ده یا دا جرم دی چې زه په خپل نه کوم کنه. نو چې یو کار زه په خپل کوم او تا ته وایم چې ته په ورزا نو تا کې هم عقل پکار، تا کې هم سړیتوب پکار دی، دماغ پکار دی. ملا صاحب ته ما ته وایي چې بربندو خزو خلاف جلوس وباسي دا ته چې ورته راناست تاسو خبره دی وجنا عزیزانو خدای سرونه درګړي دي. اوس تاسو په ایمان وای چا چا وای جاز جوړ کړي دی هغه تاسو غوندي بنی آدم دی کنه ها کله هغه سلور خپې دي یا سلور لاسونه دي یا سترګې سلور دي یا غوګونه لاس دي کنه تاسو په شان دي وای دا وای جاز چې چا جوړ کړي دی دا تاسو په شان دي که تاسو نه زیات دي. هغه ولی وای جاز جوړ کړي دی ته ولی نشي جوړولې. چا چې بحری جاز جوړ کړي بحری جاز وګوره قران کې راځي چې دا بحری جاز اوس ته انګريزانو جوړ کړي نه دا د سليمان عليه السلام د زمانه نم 800 کال مخکې د بحری جاز ایجاد چې دی یو مسلمان کړو. قران کې راځي وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلام سوره الرحمن کې وګورئ وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلام يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان. اول ایجاد د بحری جاز مسلمان کړو او د سمندر د بیخنا ملغلره او مرجان اول ایجاد مسلمان کړو تیراويستي ته ولې نشي جوړولې. ستا پاکستان 50 کال وشو د انجینرینګ یونیورسيټي دا او د ټیکنالوژي دا او د پلانیالوژي دا او د ډنګړیالوژي دا او د دالوژي دا او د دالوژي دا د ټیکنالوژي ستا کوم ځای د پاکستان کې انجینرینګ ستا په پاکستان کې کوم ځای ده. ته هم غول امریکای کړی او ته پکې نیټیزونه پتا چې خلکو ته دا شو کې چې دا غول ما وکړه دا دومره سوکا ته خورشي په پردو غول نیټیزونه اچي تا څه کړی دي تر اوسه پورې. یو اسلامي ملک ماته وخایي چې تر اوسه پورې هغه جهاز جوړ کړی بحری جهاز جوړ کړی توپای جوړ کړی ټینک جوړ کړی میزایل جوړ کړی د هوایي بمبارمنټ سامان جوړ کړی اټم بم جوړ کړی هایدروجن بم جوړ کړی. یو مسلمان ملک تاسو وخایي چین تا نرستو آزاد دی تا نرستو دومره دي واړه تاسو وګورئ چینیانو ته نن هغه مساله هغه سره پرته ده چې امریکا تیری کړت نشي کولای. چین ته امریکا تیری تا نرستو آزاد شوی دی. هندستان تا سره یو ځای آزاد شوی دی تا سره یو ځای ته ورشه د هندستان حال وګوره د بل ملک خاوره به پکې ونه ګوري. دا هم درته دا اورېدو نه وی په سن 86 کې زه تللی وم دلی ته او ما ولید بحری جازونه خپل هوایي جازونه خپل توپ خپل ټینکونه خپل هایدروجن بم خپل اټم بم خپل سایکل خپل لاره خپل موټر خپل دوايي خپل کپڑا خپل ارسه د خپل ملک جوړ ارسه. دلته آیات آباد کې د کم ملک سامان خرڅ ها د امریکای د جاپان د لندن چاینا خرڅي. دلته ورته دوی ګڼکپان کینولې دي په لاره کې چې یو تا پولیس وای او بل ته دغه وای کسٹم وای ناغه ورته ګڼکپان کینولې دي چې په دې لاره کې دا سامان راغی نو ویني سي او سټورونه ته ډکې چې زمون خېټې پیدا کیږي هغه پیسې بیا چرته ځي کسٹمي چې ونی سي او پولیس ونی سي او اف آی ای ونی سي ا پیسې ځي چرته
هغه پیسې د بنظیر میړه بیا مزه کوي زرداری استاد داغه د بریتو ته وګورئ تاسو داغه د بریتو ته چې زه وګورم په خوا د جنگیر پوره کې د خزو بلخانو لاندې بناستو هغه پوه شئ نو دلته ورته دا کڼکاپان کینولې دي نو هلته چې توالې غټ دي دي قانون دی په لاس کې واغستو غیر قانوني سامان دی دلته راوړو خلاص کما قانون په لاس کې اغستی او د جاپان کپڑا به اغستی او پلار اعظم ما خو قانون خلاف ورزي وکړه په صوبه سرحد کې وګوره په گورنمنت هاوس کې وګوره ایر کنډیشنې لګېدلې دي کنه ها فریجونه پراته دي کنه دا د کم ملک دي چې تعالی راشي بنگلې ته خورواش یو مولا نو زوی تله والکانو سره ښکار پسې چې ښکار پسې تله نو نور څورته ملاو نشو نو ګیدړي وويشتو چې ګیدړي وويشتو نو انور الکانو ورته وی چې دا خو مردار دی نو دی ورته وی چې کون حقنه کې مردار ہے حلال ہے میں مولا نه پتورا نو مولا زوی زېمو حلال او مردار تاسو پیژنئ بالکل حلال دی الکانو وی بیړای هغه کا شوز د مولا زوی د سره څوک خیر راغله په جګړه پلار ته رااله پلار ته وی چې میا جی ګیدړ حلال نه مولا هم داسې ترینا کو نه کون حقنه کې حلال ہے مردار جی ویلا چپر نور جمال حقنه کې حلال استاذوی نور جمال وی چې حلال دی ویلا چا نور جمال حقنه ده پټیرو میں کتاب دیکھا المارے ته منډه کړې ده کتاب څورګه چې نور جمال لوجه پیدا کړ کتاب راغسته ده نو الکان ناس کیوس وی میاں سنو کتاب نہ مسئلہ کہ جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال د کتاب مسئلہ ده چې نور جمال چرته یل تک دړانم روان د سیب بنگلې ته چراشی نو بیا قانون لاس کې نه بیا رواشي او که غریب په مزدورۍ چت کړی او را روان کړی نو قانون دې لاس کې واغستو پرون دلته یو مجسټریټ راغلی چرګانو والا یې نیوه او مې نه لیدونو چې د ده نه ما دا دورنیک داسې تاو کړی چرګانو والا یې ونیو چې قانون هم لاس کې واغست درې څلوېښت نرخ دی او تاسو په شپېته خرڅوئ هغه ورته کور دی د میردین جومات شاه کور د لوټي شنو په درې کم شپېته خو مونږ ته ملاویږي په منډۍ کې نو په درې څلوېښت څنګه خرڅ کړو کور دې وران شو نو یې بوتله پرچه یې پې ورکړه نن یې چې چالان کړه یو نه مې پوښتنه وکړه مل څنګه چل دی ویل 1500 روپۍ جرم کړه دا 1500 روپۍ به کوم ځای ته ځي دا پته مو لګوه ډېر شکر دی د اړه مې داسې خوشحال کي پرون دلته څه ډېر شی راټول شوی داسې کتبې مطبې دغه کړې وې چې هلکه دا څوک دي وی دا ناراض گروپ دی د پیپل والا یو سړی قید کړی نو هغه په استقبال کې ولاړ دی دا غریب دي کنه خدای پاکي په خیر سره بیا وړي وخت نه دراغله که وخت راشي د ټولو نه مخکې به ډمان شرمای داسې بغړیږي چې ډمان به شرمای نو ما تاسو دار سکولو چې زه ملایم او زه پوهېږم رڼا او تیاره پیژنم شپه او ورځ پیژنم نو هغه ښځې ته سلطان سکندر आवाज کوي چې د سلطان سکندر باچهي ده په تورو باندې کیمه کی نو ښځه ورته څه وایي د بهر نه ورته وی د سکندر د توري خبرې راته مکوه د سکندر د توري خبرې مکوه سکندرم ته ځان د خلاص کا سکندر خیال دا چې د ښځې جوړ څه نه یې پېژندلې ځکه یې کوټه کې ګیر کړی کدی ته دا پته وی چې دا بادشاه دی بیا به څنګه ګیرول ښځه ورته وی د سکندر د توري خبرې ماته مکوه سکندرم ته ځان د خلاص کا او بادشاہ زه ښځه یم او ته بادشاہ ما په کوټه کې ګیر کړی ځان نشي خلاصولی په دې مې پوهه کا چې سبا د خدای په جیل کې ګیر شي نو څنګه به ځان خلاص کې الله ښځې دا وي او ښځې دې ته وي بادشاهانو ته به دا خبرې بیا ورته وایي ښځه یمه خو داسې ښځه نه یمه چې د جهان نه بې خبره زه د جهان په ټولو کرتوتونو باندې پوهېږم عزیزانو عرض مې دا زه ملا یم خو د الله مهرباني ده زه ډېر زاغ ملا پیدا کړی زه د هر سړي د پوندو چال پېژنم چال زه درته په ایمان وایم ما علم قیافه ویلې ده علم قیافه چې زه سړي ته وګورم که نه د هغه دا د چهرې بناوټ چې دی د هغه د ټول بدن حال ما ته ووایي چې دا د کوم قماش سړی دی چې وګورم لاس چې څوک راکړي چې لاس راکړي د لاس راکولو ادا نه ما ته پته ولګي چې دا څومره اوبو کې دی ما په 50 کاله کې د پاکستان د حکومتونو سره جوړ ولې نه دی راغلی ولې نه ځکه چې هیڅ حکومت د دې ملک او د قوم د پاره مخلص نه دی زه درته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم
لنډ وګورئ تاسو ټول د کلو خلک یې که نه ټول د کلو خلک یې ځکه چې دې جومات ته دا غوړ غوړ نه راځي د یارې زه را د کونینو ستنې وامه که نه سړي ته وامه یم ورته په دې کوناټي کې نو زمونږ دې جومات ته ټول دا سپېره سپېره راځي دا د کلو یو خان به دلته منزله راتلو نو دا د دې علاقې خانان هم دې بار جومات ته منزله زمونږ دا کلی هم د خانانو کلی دی که نه دلته هم خانان ډېر دي څه خانان دي مړه اجره کې ګنکان نیزهبازي کوي خو شپ په نامې خانان دي نو دې بار جومات ته منزله دي دلته نشي راتلی د سره ستنې دي د کونینو څه خبره مې کوله چپ 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 لیوانې څوک خبره مې څه کوله چې زه سړی تیر شي د پوندو چالې پېژنم چال مولانا تنویر رحمت الله علیه فرمایي چې وی هر څنګه جامې چې اغوندې واغونده و په خدای قسم زه ستا د پوندو چال پېژنمه نو ما د پاکستاني حکومتونو د پوندو چال پېژندلی دی چال دلته یو سپېره غوندې دی زمونږ د دې کلي دی نو د الیکشن په وخت کې په دې سړک کې منډې به والې وخېږئ الیکشن ته او تیار شئ او ورځئ پرې او شابه داسې تلو راتلو به په دې سړک چې ماښام شو نو اچا دپاره چې منډې والې هغه وګټله چې ویې ګټله نو ما ورته ویل چې پلانیا ویلې مالیار خو دې وګټله ویله او که نه مال نن خو ډېر ستړی شوې بېګاله به د هغه پلاني خان په خپل ډبل بیډ کټ کې لږ پرې نه دي چې سملې وارام د هغې کټونه خو ډبل بیډ دي که نه مال په خپل ډبل بیډ کټ کې کټ به دې پرې نه دي چې لږ پکې آرام وکړي ویل مونږ بنګلې ته نږدې نه پرېږدي او ډبل بیډ کې هم سملوي نو مال خدای دې په شرمونو او شرمه واسې دې ځان وشړلو ټوله ورځې خان ته غویې فرض کړی قلبه در باندې وکړي بیا دې په اخرو تړي خان او نواب تاسو د هغې غویان یئ د عوام چې دي دا د ټیکهدارانو خره دي ټیکهدار چې ټوله ورځ په خره باندې کومه ګټه وکړي که نه په خره نو د شپې ټیکهدار چېرته لاړ شي او خر چېرته لاړ شي خر لاړ شي هغه خپل ډیران ته چې غلمل پې وخوري او ټیکهدار صاحب بنګلې ته لاړ شي نو دا عوام د ټیکهدارانو خره دي دا عوام د دې لیډرانو خره دي بله خبره ده چې اوس عوام خدای پوهوي نه نو چې نه پوه لا تتخذوا اليهود ټول وایي لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء یهود او نصاراو ته به دوست نه وایي خدای ویلي دي که ته د خدای نه لوی نو ورته وایه بیا نن کابل ولې سټ کېدو ته امریکا نه پرېږدي ولې یریږي چې کابل او پاکستان او ایران دا درې واړه ملکونه یو شو نو اسلامیک بلاک به جوړ شي بیا به پکې زما دارونه خرڅي تاسو به وګورئ دا کابل به ټوکړي ټوکړي د دې پاکستان حشر به ته وګورئ که مړم او دا پاکستان تاسو ټوکړي ټوکړي د دې خلقو د لاسه د امریکې په شیطانت او نه لیدو که مړم نو راشئ په قبر مې متیاز هیڅ ترقي مسلمان ملکونو کې نشته یو مهرباني په خدای کړې ده چې پیسې او دولت یې وله ورکړې ده لکه عرب ملکونه چې د تیلو کوي ورته رئیسي دي په وطن کې هغه دولت دی ورسره نور هیڅ ترقي مسلمان ملکونو کې مصر وګورئ د زرګونو کالو مسلمان حکومت دی د زرګونو کالو تاسو وګورئ په مصر کې هیڅ ترقي نشته د مصر بادشاه چې دی حسن مبارک هغه ورځ یو دوه مصریان راغلي وو تبلیغي جومات کې ما ته پوښتنې کولې ما وی چې تاسو احرام مصر کتلی دي هغه ځای چې کوم ځای کې د فرعون لاش پروت دی او تر اوسه پورې خدای پاک باقي ساتلی ثابت پروت دا ثابت خدای پاک دې دپاره ایښی دی چې لتکونه للعالمین نذیرا ستا دا بدن به زه ثابت ساتم تر قیامته پورې صله لتکونه للعالمین نذیرا چې د ټول عالم دپاره یو عبرت وي نو ما هغې ته وویل مصریانو ته چې تاسو احرام مصر کتلی نو هغه داسې په ګیره لاس ووالو وی چې لصاحب اللحیة هذا ممنوع ګیرې والا احرام مصر کتو ته نه پرېږدي دا ګیره ویل ګیره مونږ پټ ګرځو په مصر کې او مصر کې قانوني طور هذا ممنوع دا ګیره منع ده مال ائمة المصر د مصر ائمه ما ته ویل صفا مخونه وي په منبر ناستې خطبې وایي ائمه د مصر اوس د مصر د حسن مبارک نه لوی ټټو چې دی د امریکې دا بل نشته لوی خرید شده غلام چې دی هغه د امریکې د مصر نه بغیر بل نشته په عرب ملکونو باندې تاسو وګورئ ټول تسلط چې دی هغه د امریکې دی د خپل ملک ته راشئ قرآن خدا ویلی دی چې یا ایها الذین آمنوا
لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. اے ایمان والاو، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. یهود او نصارا ته به دوستان نه وای، او یهود او نصارا به په دوستای نه نیسي. د قرآن خدا قطعی حکم دی او قطعی فیصله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فتح د مکې وشوه نو حکم یې وکړو چې وباسه یهود او نصارا د جزیره عرب نه. د عرب په جزیره باندې چې څومره یهود او نصارا دي هغه د مصر عربو نه. پیغمبر حکم دا کړ نن ورشي سعودي ته، ولکه فوج د امریکې د سعودي په کوو پروت دی او په جده کې دا د اورېدو خبره تاسو ته نه کوم په منبر رسول باندې، دا د لیدو خبره درته کوم. په سن 65 کې مالی دلی او په سن 82 کې بیا زه عمرې ته تلم، بیا ملي دلی چې د جدې بندرګاه چې دی او د جدې ایرپورټ چې دی په دې تمامو باندې به انګريز او میمه ګورې بربند براوړ. د جدې د سمندر بندرګاه چې دی په هغې باندې څومره تفریحګاهونه چې دي هغه د انګریزانو څومره. جدا هغه ښار دی چې بی بی حوا پکې پرته ده، ستاسو مور پکې پرته ده. جدا هغه ښار دی. نن زمونږ د مور قبر ته دعاګانې چې دي نو هغه د لندن او د امریکې انګریزان کوي. نو عزیزانو عرض مې داو چې خدای ویلي چې دا سړی به چرې ستا دوست نشي، دا نشي ستا دوست کېدی. نو که ته وایې چې دا زما دوست دی نو ته رښتیا وایې. اوس امریکې ته مونږ دوست ملک وایو که نه وایو؟ انګریزانو ته مونږ دوست ملک وایو که نه وایو؟ اوس اسرائیل ته مونږ دوست ملک وایو او کوشش کوو چې اسرائیل سره زمونږ سفارتي تعلقات جوړ شي. نن ستا په ملک کې چې هر حکومت بدلیږي د هغې فیصله په وایټ هاوس کې کیږي. زمونږه د مسلمان فیصلې خو به پخوا په اسمانونو کې کېدې، اوس د مسلمان فیصلې چې دی په وایټ هاوس د امریکې کې کیږي. نو قرآن کلیر کټ آرډر دی چې لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. یهود او نصاراو ته به دوست نه وایي، دا ستاسو دوستان نشي کېدی. خدای ویلي زمونږ هر ادا وګوره د انګریزانو ده، هر ادا. کوم ایجاد د لعنت چې انګریز وکړي، کوم ایجاد د لعنت چې انګریز وکړي، اول خیر مقدم ورته مونږ وایو. اوس د ډیشنټین ایجاد چا کړی دی؟ که ته مسلمان کړی دی نو مسلمان خو تر اوسه په میخ جوړولم نه پوهېږي. دا د اورمړو خره چې دي، دا د اورمړو خره، دا د اورمړو خره چې دی تر اوسه پورې یو میخ هم نه دی جوړ کړی. چېرته موټر وګورئ وایي دا پاکستان اسمبل دی، ما ته وایي وایي جي دا موټر پاکستان اسمبل دی. په ارام کښېنه، د ایلو بچو له غوتې مه ورکوه. زه نادان نه یم، زه ملا یم، خو زه قمقل ملا نه یم.